سلامونه وخت مو بخیر. زه شابیر سلیمی یم د هانبوک جرمني له پاڼې ستاسو په خدمت کې یم. په 2023 زیږدیز کال کې په جرمني کې په ډیری قوانینو کې بدلون راغلی دی چې اکثره یې د مالی سیستم اړوند دي. په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې له دولت څخه مرسته ترلاسه کوي. د دغه بدلونونو تر ټولو مهمه مسله د وونګیلډ ده. هغه کسان چې په جرمني کې کار کوي او عاید یې کم یا د زده کړو لپاره د بافوګ مرسته ترلاسه کوي او یا هم تقاعد اخلي او نشي کولای د خپل کور کرایه ورکړي، نو دولت د کور د کرایې لپاره ورسره مرسته کوي چې دغه مرسته د وونګیلډ په نوم یادیږي. د 2022 زیږدیز کال پر پرتله سږ کال پکې د پام وړ بدلون راغلی. نه یوازې دا چې د پیسو مقدار زیات شوی، بلکې د کورنیو شمیر هم چې په روان کال کې به دغه مرسته ترلاسه کړي زیات شوی دی. تیر کال دا مرسته یوازې 80,000 کورنیو ته په ټول جرمني کې ورکول کېده، خو د جنوري له میاشتې به د دې مرستې د مستحقینو شمیر تر 2 میلیونه پورې ورسیږي. او همدارنګه د دې مرستې د اخیستلو په برخه کې ځینې شرایط هم اسانه شوي دي چې اوس ډیر خلک د اخیستلو مستحق بلل کیږي. معنا ده چې قانون یې ساده کړی دی او اوس ډیری کورنۍ دغه مرسته اخیستلی شي. همدارنګه تر اوسه هرې کورنۍ ته د کور د کرایې لپاره 180 یورو ورکول کېدلې، خو په روان کال کې به د دغې مرستې اندازه تر 370 یورو پورې لوړه شي. کومې کورنۍ چې د وونګیلډ مرسته اخلي ترڅنګ د کور د ګرموالي لپاره هم مرسته ترلاسه کوي چې د کور د هر متر مربع په مقابل کې 1.0 یورو مرسته اخیستلی شي. که نه پوهیږئ چې آیا تاسو د دې مرستې د ترلاسه کولو مستحق یې که نه، باید د ښارونو او پراختیا وزارت ویب سایټ ته لاړ شئ چې زه یې د ویب پاڼې لینک د ویډیو په کومنټ کې پرېږدم. هلته دوی یو ماشین حساب لري چې ممکن د عاید، د کورنۍ د غړیو د شمیر په اړه درنه ځینې پوښتنې وکړي او دې پوښتنو ځوابولو وروسته معلومولی شئ چې آیا تاسو د دې مرستې د اخیستلو مستحق یاست که نه. که مستحق یاست څومره اندازه مرسته ترلاسه کولی شئ. که په دې اړه لا هم پوښتنې لرئ کولی شئ موږ ته یې د ایمیل او یا هم مسنجر له لارې راولیږئ. تر بیا ښې چارې.